علیکم ګرانو دوستانو ټیکنیکل امید ته په خیر راغلی. زه یم ستاسو ورور ذبیح الله امید. په نننۍ ویډیو کې زده کوو چې څنګه کولی شو په خپل موبایل کې د یو اپلیکیشن په ذریعه د ویډیو څخه شنه پرده چې د هغه ختمه کړو او خپل د ویډیو بیکګراوند بدل کړو. نو راځو دوستانو، تاسو به لومړی د کاین ماسټر په نامه باندې اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دلته ما کاین ماسټر ډایمنډ په نامه باندې یو ډاونلوډ کړی دی. د دې مختلفې ورژنې دي، نو دا به تاسو خلاص کړئ. دوستانو کله مو چې دا خلاص کړ نو تاسو به دلته د منځنۍ جمع علامه باندې کلیک وکړئ. اوس به تاسو خپل ویډیو ته وګورئ چې تاسو ویډیو په کم سایز باندې ده. که چېرته لینډسکیپ وي نو دغه 16.9 او که چېرته پورټرایټ وي 9.14 دا یو. نو زما کوم ویډیو چې د هغه ولاړه ویډیو ده ما یو ډاونلوډ کړې ده، زه هغه ګرین سکرین درته ختمومه. نو راځو په دې باندې کلیک کوو. چې کله مو په دې باندې کلیک کړ تاسو به لومړی یو بیکګراوند به ورته انتخاب کړئ. زه به بیکګراوند د همدې کاین ماسټر څخه یو بیکګراوند انتخاب کړم. نو راځمه زه دغه بیکګراوند ورته انتخابوم دوستانو، او دا لکه ټومه دا بیکګراوند مې انتخاب کړ. بیا راځو په دې لیر باندې کلیک کوو. چې کله مو په لیر باندې کلیک وکړم میډیا ته راشئ، په میډیا باندې کلیک وکړئ. اوس راځو هغه ویډیو چې کوم موږ ډاونلوډ کړې ده او شاته پرده چې د شنه پرده ده، نو دغه شنه پرده دې ځینې ختموو. راځو په دې باندې کلیک کوو. اوکې، اوس د دې سایز غټو. نو د دې سایز په همدې اندازه باندې غټومه لکه څومره چې صحیح شو. اوس راځو په همدې ویډیو باندې کلیک کوو او لاندې راځو دلته کروما کی په نامه باندې یو آپشن دی، کروما کی باندې کلیک کوو او دغه انیبل کوو. چې کله مو انیبل کړ نو د دې هغه کوم کلر چې دی مخکې نه انتخاب شوی دی همدغه کلر دی، همدا انتخابوو. او لږ مخکې راځو تر څو موږ وګورو چې آیا دا په مکمل ډول باندې صحیح شوی دی او که نه. نو ګورو دوستانو دا مکمل ډول باندې د دې هغه ګرین سکرین چې دی دا ایسته شوی دی. او که چېرته بیا هم نه وي ایسته شوی نو تاسو کولی شئ چې دغه سیټینګ چې دی په دې باندې تاسو هغه ګرین سکرین چې دی تاسو ختم کړئ. نو دوستانو د دې په مکمل ډول باندې د دې ګرین سکرین چې دی دلته پښو کې تاسو وینئ چې لږ بیا هم ګرین سکرین ښکاري. اوس صحیح شو بالکل په مکمل ډول باندې. دا اوکې کوو او په دې ځای کې خپله ویډیو چې ده زه پرېږدم ځکه دلته بیا اضافي ویډیو پاتې کېږي. نو راځو اوس د دې ثبتولو لپاره په دغه نښه باندې کلیک کوو او په کوم سایز باندې چې تاسو غواړئ ثبت کړئ په هماغه سایز باندې تاسو کولی شئ. زه دغه تقریبا فل ایچ ډي باندې چې دی په همدغه 360 پکسله کې، خو د دې کوالټي چې ده زه های کوم ځکه لنډه ویډیو د 3 MB ځای نیسي. نو دا ایکسپورټ کوو. دوستانو په دې طریقې باندې تاسو کولی شئ چې خپل د ویډیو ګرین سکرین چې د هغه ختم کړئ او یو بل بیکګراوند ورته ولګوئ. دوستانو که چېرته ویډیو مو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ او له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. او دوستانو د چینل سبسکرایب کول درنه هېر نه شي. د الله په امان.